بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو الله مې خوشحال آباد لره. دوستانو زموږ نن سبق چې دی مای سنټنسز یعنی زما جملې. دا دوه قسمه جملې موږ درته وایو چې یو قسم پازیټیو سنټنسز دي او دویم قسم نیگیټیو سنټنسز دي. پازیټیو او نیگیټیو سنټنسز تاسو پیژندلې دي چې پازیټیو مثبت جملې ته ویل کیږي او نیگیټیو چې دی هغه منفي ته ویل کیږي. دوستانو په دې کې ډېرو ملګرو زموږ څخه دا غوښتنه کوله چې تاسې موږ ته وربونه وایاست، تاسې موږ ته جملې جوړوئ. یو به دا د هغه ملګرو خواهش کې پوره سي او دویم به په دې کې یو دا کار وسي چې موږ ټینسونه ویلي دي، موږ ته به دا معلوم سي چې دا جمله وویل سوه دا د کوم ټینس جمله ده، دا به موږ ته معلومه سي. په دې کې به یو ستاسو دپاره یو امتحان وي. راځئ بورډ ته ګورئ. زه اوس وایم I am working now. I am working now. زه اوس کار کوم. I am working now. working کار ته ویل کیږي، ورک کار معنا. ING چې پسې ولګېدی څلرم فارم ورب سولو. I am working now. زه اوس کار کوم. دا نو معنا اوس. دا خو ما درته ویل چې زه اوس کار کوم. I am not working now. زه اوس کار نه کوم. زه اوس کار نه کوم. تا زما څه پوښتنه وکړه چې ته اوس کار کوې، یعنی دا فی الحال جاری زمانه ده، کنټینیوس زمانه ده، پریزنټ کنټینیوس ټینس دی. ته اوس کار کوې. I am not working now. زه اوس کار نه کوم. سر په خلاص. په نورو جملو کې تاسې په خپله پر دې باندې نظر وکړئ چې دا کم ټینس دی. د دا اولې جملې ټینس ما درته وښو چې پریزنټ کنټینیوس ټینس دی. ما درته ویل چې I am working now. زه اوس کار کوم. I am not working now. زه اوس کار نه کوم. دا دوی جملې خو ما درته ویلې چې یوه منفي جمله ده او دویمه چې ده هغه پازیټیو یعنی مثبته جمله ده. پازیټیو او نیگیټیو دا دوی جملې ما اوس تاسو ته وویلې. پر نورو جملو په خپله نظر وکړه چې دا جمله چې ده دا د کوم ټینس څخه ده. I am busy now. زه اوس مصروفه یم. I am busy now. زه اوس مصروفه یم. I am not busy now. زه اوس مصروفه نه یم. ګوره ما تا ته ویل زه اوس مصروفه یم. I am busy now. busy معنا مصروفه. I am not busy now. زه مصروفه نه یم. تا زما څخه دا پوښتنه وکړل چې ته څه سوې؟ زه درته وایم I am going back. زه بیرته ولاړم. I am going back. زه بیرته واپس یعنی پر شا ولاړم. بیک به دا لفظ تاسو په یاد و. بیک شا واپس ته ویل کیږي. شا بیرته. I am going back. زه بیرته ولاړم. I am not going back. زه بیرته نه یم تللی. ګوره زه بیرته نه یم تللی یعنی دلی یم. I am going back. زه بیرته ولاړم. I am not going back. زه بیرته نه یم تللی یعنی دلی یم تللی نه یم. ګوره هره جمله مثبت او منفي درته وایم. چې کومه جمله درته وایم هم یې مثبته درته وایم هم یې منفي درته وایم. د دې دپاره چې ستاسې په دې سر خلاص چې زه دا درته وایم زه دلی یم نه یم تللی. دا هم درته وایم. زه دا درته وایم چې زه تللی یم ولاړم بیرته. دا هم درته وایم. ګوره I am here for you. زه دلته ستا دپاره یم. دلته زه ستا دپاره یم. I am not here for you. دلته زه ستا دپاره نه یم. یو سړی پوښتنه وکړي چې ته څنګه یې؟ I am good. زه ښه یم. I am good. زه ښه یم. I am not good. زه ښه نه یم. I am not good. زه ښه نه یم. ګوره زه ښه یم. زه ښه نه یم. یا څوک وایي چې ته څنګه یې؟ ناجوړي دې څنګه ده؟ زه یم I am sick. زه ناجوړه یم. I am not sick. زه نه یم ناجوړه. I am good. زه ښه یم. I am not good. زه نه یم ښه. زه تا ته وایم چې زه روان یم. I am going. زه روان یم معنا ځم. I am going. زه ځم. I am not going. زه نه ځم. I am going. I am not going. پر دې پر ټینسو تاسې خپله نظر کوئ چې کوم ټینس له زه ولاړم. ټینس له چې زه ولاړ سم که تاسو زده کړي وه تېر ټینسونه په خپله په پوهېږئ چې دا ټینسولو. I am very tired. زه ډېر ستړی یم. I am very tired. زه ډېر ستړی یم. I am not very tired. زه ډېر ستړی نه یم. ګوره زه ډېر ستړی یم. I am very tired. very معنا ډېر، tired معنا ستړی. هلته ته خپله وی ورسره راوړې، هی ورسره راوړې، شي ورسره راوړې. هغه پرونان چې کم یو ورسره راوړې کم ضمیر ورسره راوړې هغه تاسې په خپله کولی سي چې که چیرې مذکر ضمیر و هی ضمیر ورسره ولګوه، که چیرې مونث ضمیر و یعنی د ښځې دپاره و شي ضمیر ورسره ولګوه. په خپله ویلی سي. اوس ما صرف یوازې د ځان یعنی زه ما ورسره لګول دي. I am. زه یم. ګوره دا ورسره لګوئ. ته خپله بیا هی ازم ورسره لګوای سي، شي ازم ورسره لګوای سي، وی آر هم ورسره لګوای سي، دی آر هم ورسره لګوای سي. دا تاسې په خپله کوای سي. صرف دا یو ما تاسې ته وښو یا نور تاسې په خپله ورسره ولګوئ یا نور ضمیرونه. I am in room. زه په خونه کې یم.
I am in room. زه دننه په خونه کې یم، په کمره کې یم، په وطاق کې یم. I am in room. اوس دا روم پر ځای باندې کابل ولګوه. I am in کابل. I am in کندهار. I am in افغانستان. I am in امریکا. ګوره په هر ځای کې تاسو دا لګولی سئ. I am in. دا ان معنا پکې. دا ته په خپله کولی سئ. I am in room. زه په خونه کې یم. I am not in room. زه په خونه کې نه یم. ګوره زه په خونه کې یم او زه نه یم، منفي او مثبته دواړه. ګوره ته ما څه پوښتنه وکړه، ته څه چم کوې؟ څه درته وایم؟ I go. زه ځم. I don't go. زه نه ځم. I don't. I do not هم ویلی سي، don't هم ویلی سي. پر دې باندې وختي موږ مجلس کړی دی چې I do not یا I don't دواړه ویلی سي. I don't go. زه نه ځم. I go. I do not go. I go. I don't go. زه ځم. زه نه ځم. I give. زه ورکوم. I give. زه ورکوم. یو شی را سره دی، ته ما ته وایه دا څه چمبه کوې؟ زه وایم دا زه ورکوم. I give. زه ورکوم. I don't give. زه نه ورکوم. I give. زه ورکوم. I don't give. زه نه ورکوم. Give یا give. دا لفظ خو په وی سره دی. وی ما تاسو ته ویلي وای چې په وی پسې ای راسي، دلته د فی اواز کوي، د اف اواز کوي. I give. I give. زه ورکوم. I do not give. زه نه ورکوم. یو شی دی، ته ما ته وایه دا ورکوې، زه وایم یا زه نه ورکوم. I come. زه راځم. I come. زه راځم. I do not come. زه نه راځم. I come. زه راځم. I do not come. زه نه راځم. ګوره راځم نه راځم صرف په ډونټ باندې ولاړې. دا ډو ناټ چې ما ولی دا ناټ لفظ چې کولی په دې باندې نه جوړ شو. دا ډو چې دی دا ټوبي دی. ډو ناټ. I do not come. زه نه راځم. I seal. زه خرڅوم. سیل خرڅولو ته وایي. I seal. زه خرڅوم. I do not seal. زه نه خرڅوم. زه دا خرڅوم. I seal. خرڅوم یې. I do not seal. زه نه خرڅوم. صحیح سو؟ I eat. زه خورم. eat خوړلو ته ویل کېږي. I eat. زه خورم. I do not eat. I do not eat. زه نه خورم. I eat. زه خورم. I do not eat. زه نه خورم. I drink. زه څښم. اوبه دي. زه څښم. I drink. زه څښم. I do not drink. زه نه څښم. زه اوبه څښم. I drink. زه اوبه څښم. I do not drink. زه اوبه نه څښم. I sleep. زه خوب کوم. زه بیدېږم. I sleep. زه خوب کوم. I do not sleep. زه خوب نه کوم. I sleep. زه خوب کوم. I do not sleep. زه خوب نه کوم. I sit. زه کښېنم. I do not sit. زه نه کښېنم. ګوره پر دې باندې تاسې مکمل جملې جوړولی سي. هغه که یو ورسره لګئ، که دی ورسره لګئ، که وی ورسره لګئ، که هی ورسره لګئ، که شي ورسره لګئ، پر هغه باندې زه نور مجلس نه کوم، ځکه هغه موږ ویلي دي هغه شیان. په دې کې صرف تاسې دا نظر وکړئ چې دا کم ټینس دی. دا به هم ځان ته معلوم کړي چې دا ایکشن سو که سټیټ یا سچویشن سو. په دې کې به هم نظر وکړي او دا ټینس به هم معلوم کړي چې دا کم ټینس دی. پریزنټ کنټینیوس ټینس دی که پریزنټ انډیفینټ ټینس دی، که کم ټینسونه چې نور موږ ویلي دي په هغه ټینسو کې یو دی. دا تاسو ته په خپله معلومیږي. که مې هغه زده وه او ټوبې یې درته معلومولو، په خپله په پوهېږئ. ټینس چې تاسو ته معلومیږي یا د ټوبې څه معلومیږي چې دا کم ټوبې یې خوړلی دی، او یا تاسو ته د ور به څه معلومیږي چې کم پرم ور بیا خوړلی دی، چې په دې باندې ستاسو سر خلاص سوی وي تېر وخت کې. دلته نن په خپله تاسو په پوهېږئ چې دا کم ټینس سولو او کمه جمله سو. جملې خو ما خپله درته ښوولې دي چې منفي جمله یا مثبته جمله، هغه مې خپله درته جلا کړي دي. صرف په ټینس کې تاسو نظر وکړئ چې کم ټینس دی. انشاءالله راتلونکي کې موږ پر ګرامر باندې نور هم فکر لرو، نظر کوو، سبقان پر وایو. په ګرامر کې چې کوم سبقان پاته دي یعنې ټینسونه پاته دي، نور هغه شیان پاته دي چې هغه موږ ته د ضرورت شیان دي، پر هغه باندې سبقان وایو. خو صرف دومره کوو چې بعضې ځایو کې موږ څه جملې د دې باده مکرروو وایو، د دې دپاره چې ډېر اکثره ملګري په دې کې دا غوښتنه کوي چې موږ په ورب او په جملو کې ډېر پاته یو. زموږ سره په دې کې لږ مرسته وکړه. خوشحال او آباد اوسئ. د دعاګانو په هیله. السلام علیکم ورحمت الله.